عبدالرحمن بابا فرمایي وی اے عاقله راشه غوږ ونیسه ماته مرګې نه پرېږدي هېڅوک خپلې رضا ته او وی ډېر یې مات کړلو مغزې د کبرجنو چې له کبره به یې سم نه کتل چاته نو وی اے رحمانه توبه وکاږه په ژوند کې شرمنده چې په محشر نشي الله ته. عبدالرحمن بابا فرمایي وی اوریدلی می نمونه هم څلور دي نازل شوي کتابونه هم څلور دي د څلورو فرشتو په لاس نظام دی امامان دي مسلکونه هم څلور دي په څلورو بازوګانو د سفر دی جنازه کې تکبیرونه هم څلور دي رحمان وایي د څلورو ملګرتیا کړه ستا د قبر دیوالونه هم څلور دي. عبدالرحمن بابا وی زه رحمان د رب بنده یم دا مې حال دی چې بنده د بل بنده شي څه به حال وي. او بیا وی ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې په خیالونو مارغان منیسه هوا کې ځان فکر کړه چې هر څوک دې خواله راشي مغرور کله یادوي څوک په دعا کې. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې په رحمان باندې دا عمر هسې تیر شو لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا تر قیامت دغه لس او دغه شل دي پوره نه کړو هیڅ چا شمار ته دی دنیا. او وی په دنیا به مینه نه کاندي هیڅ چرې چې خبر وي په نقصان ته دی دنیا. او عبدالرحمن بابا وی په راحت کې خو به هر سړی دی یار شي یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي نو وی ټول خپلوان ته نه تاویږي چې امیر شي چې غریب شي هر سړی ته نه بیزار شي نو حقیقي مینه هغه دی رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. او عبدالرحمن بابا فرمایي چې پیسه ور سره نه وي خود غریب وي ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی مالداري او دینداري د سره لري ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای لپاره یار لیدلی نه دی. او بیا داسې وی عبدالرحمن بابا وی هر انسان ته د انسان په نظر ګوره هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره او که د سل چته محل وي په دنیا کې قبرستان ته د مکان په نظر ګوره.